دا هماغه شیبه وه کله چې شانزی د اژدر قید شوه. دا د یوې نجلۍ کیسه ده چې اژدر یې وړه او د یو هلک چې د ژغورلو هوډ یې وکړ. دا سفر اسانه نه و، خو ضرورتیا کله هم شاته نه ګرځي. دا د یو کلی کیسه ده چیرې چې ژوند ساده و او خلک په سکون اوسېدل. خو هر سکون تلپاتې نه وي. ځینې کیسې له آرام سره پیلېږي. په غرونو کې یو پټ خطر راویښ شو او د کلی برخلیک بدلېدو ته نږدې شو. اژدر راغی، له غرونو څخه ښکته شو او کلی یې د ویرې لاندې راوست. اژدر شانزی پورته کړه او له کلی یې وویست. ضرورتیا به اوس امتحان شي. زه شانزی ژغورم. زه وروسته کوم. زه مخکې سم. ضرورتیا او ملګرتیا یو ځای شول. موږ باید سر لاړ شو. زه مخکې یم. زه مخکې ځم، مه تېرېږه. موږ باید دې سیند ته ورسېړو. زه لومړی کود کوم. زه مخکې ځم. لومړی ننګونه څرګنده شوه، خو ضرورتیا یې یو ځای کړه. مو د دې ونې په مرسته سیند تیر کړو. زه لومړی تېرېږم. زه به له مخکې تیر شم. د لومړي ننګونې موخه ونیول شوه او د ملګرتیا ژواک څرګند شو. اژدر ته رسیدو لپاره تیار شه. زه د خطر لپاره چمتو یم. زه هم شته یم. مه هېروه. د لوی غرني مخې ته درې واړه ودرېدل. د زړورتیا او ملګرتیا ژواک. مو د جادویي پله تیر شو. زه لومړی کټ کوم. زه مخکې ځم. پام وکړه. لومړی جادویي ننګونه د دوی مخې ته راښکاره شوه، خو ضرورتیا یې د د اغوتها غار دی. زه لږ ویرېږم. زه نه ویرېږم. دا هغه ځای و چې هر څوک ترې تېرېدنه شو، خو د مینې ضرورتیا بل څه ده. چوپ اوسئ. دا ډېر له ویښې کاري. زه ترې واړه نه یم. اژدها ویښ و او د خطر ساه د غار نه راوته. په دې تیاره غار کې یوه جلۍ د تقدیر انتظار کاوه. او له بلې خوا یو هلک د ضرورتیا ازموینه ورکوله. هر ګام مخکې خطر نده شو. د یوه ناپېژانده شکل نغې د لارې خطر څرګندوي. مو باید دا ځای په احتیاط تیر کړو. زه خو مخکې کود کول غواړم. زه به ترې مخکې لاړ شم. ضرورتیا او ملګرتیا اوس یو ځای شول. موږ باید ډېر خاموش شو. زه بیا هم مخکې کود کوم. که جرأت لرې مخکې لاړ شه. هر ګام خطر ته نږدې کوي، خو ضرورتیا یې وژلي. هغې حرکت وکړ. پام وکړه. زه بیره نه لرم. نو بیا لومړي ته لاړ شه. ضرورتیا د تیاره مخې ته راووتله. ملګرتیا یې لا ځواکمنه کړه. زه نږدې ځم. چمتو اوسئ. زه هم راځم. له احتیاطه تیریږم. پام کوه. زه به له شا کود وکړم. زه مخکې ځم. ته تعقیب کړه. هغې ته نږدې کېدل خطرناک وه، خو ضرورتیا او ملګرتیا یې د لارې مراغ شول. مه ویرېږه. زه دې ژغورم. زه هم وروسته کوم. زه هم شاته نه پاتې کېږم. هغې د زړه ویرې ته پام کاوه، خو ملګري او ضرورتیا یې تسلی ورکړه. نږدې دې شوم. لاس راکړه. زه هم در سره یم. مه ویرېږه. زه شاته نه یم. ضرورتیا او اعتماد یې یوفای کړل. د ملګرتیا څواک هروند شو. راشه. زه دې خوندي کوم. مننه، مهرباني وکړه. زه هم خوشحاله یم. ښه کار یې وکړ. زه شاته نه یم. لومړی ګام د ژغورنې پیل وه. ضرورتیا او ملګرتیا یې یوفای کړه.
رازه ژر اوس احتیاط وکړه زه هڅه کوم مهرباني وکړه زه هم در سره یم ژغورنه پیل شوه خو یو لوی خطر لا هم په تیاره کې انتظار کاوه مه بیریړه زه دې ساتم دا څه دی زه ټوپ وهم لوی اژدها قرګند شو او خطر اوس په ښکاره و لاړ شئ زه دې ساتم اګدها راځي و ټوپ وهم زه نور نشم منډه وهلی ته یوازې نه یې زه دلته یم مو باید بلې لارې ولاړ شو ستا باور لرم که زما خبره ومنې ژغورل کېجو مو به دا هم تیر کړو مننه ته ضرور یې که دا سپي خنډ نشي زه اتل یم دا بیا راغی تر هغه وخته چې مو زیرک یو مو ژغورل کېجو دا دومره لوی دی خو لا هم مو نه ویني مه درېږه لا خوندي نه یو زه منډه وهم بس مه پرېږده د اورده ویرې وړوسته د امن لار پیدا شوه او هغوی خپل کلی ته راوګرځېدل کله چې انسان خپل خلک ومومي نو هر ویره ختم شي ملتان کوته ضرورتیا زور نه وي ضرورتیا نیت وي او نیت چې پاک وي بریا خامخن راګي